Assalamu alaikum. Once again, welcome to the class. Dear students, په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه سنټنسز درښایم کم چې موږ په روزمره ژوند کې ډېر زیات استعمالو د ملګري په باره کې. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ زما د سپورټ دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. What's new with you؟ تاسو سره نور څه نوي تازه شته؟ What's new with you؟ تا سره نور څه نوي تازه شته؟ مونږ داسې وایو که نه ای ملګري څه نور نوي تازه څه شته دی ته مونږ ته ووایه What's new with you؟ تا سره نور څه نوي تازه شته یا نور څه نوي شته؟ Friends are important in our life. ملګري زموږ په ژوند کې مهم دي. Friends are important in our lives. ملګري زموږ په ژوند کې مهم دي. کله چې هم تاسو چاته وایئ چې ملګري زموږ په ژوند کې مهم دي یا اهم دي تاسو به د انګلیش دا سنټنس استعمالوئ. right؟ Grateful for my friends. د ملګرو مننه کوم. Grateful for my friends. د ملګرو مننه کوم. ځکه ملګرو زما چې دی په سخته کې په کار شول په سخته کې مال لاس راکړو. That's why grateful for my friends. د ملګرو مننه کوم. Grateful for my friends. We laugh together. مونږ یو ځای وخاندل. We laugh together. مونږ یو ځای وخاندل. تاسو ګورئ که نه په یو محفل کې two friends وي هغو یو ځای وخاندي نو هغه به په انګلیش کې داسې اظهار کوي We laugh together. مونږ یو ځای وخاندل. Dude, give me some good advice. یاره ما ته ښه مشوره راکړه. Dude, give me some good advice. یاره ما ته ښه مشوره راکړه. تاسو چاته وایئ که نه چې یاره ما ته ښه مشوره راکړه په انګلیش کې به تاسو داسې وایئ Dude, give me some good advice. Just don't get what to do. نه پوهیږي چې څه وکړي. Just don't get what to do. نه پوهیږي چې څه وکړي. هغه ملګری چې دی هغه اوس کنفیوز دی پریشانه دی نه پوهیږي چې څه وکړي. Just don't get what to do. Buddy, try to understand my situation. ملګریا زما د حالات د پوهېدو هڅه وکړئ. Buddy, try to understand my situation. ملګریا زما د حالات د پوهېدو هڅه وکړئ. یعنی تاسو کوشش وکئ چې زه اوس بیمار یم تاسو غلی شئ. Please په سر مې درد دی. Just don't talk about him. د هغه په باره کې خبرې مه کوئ. Just don't talk about him. د هغه په باره کې خبرې مه کوئ. هغه ډېر ښه انسان دی هغه ډېر ښه سړی دی د هغه په باره کې داسې خبرې مه کوئ. هغه داسې نه دی. Just don't talk about him. د هغه په باره کې خبرې مه کوئ. It will be your loss. دا به ستاسو تاوان وي. It will be your loss. دا به ستاسو تاوان وي. داسې کار مه کوئ په دې کې ستاسو هیڅ خیر نشته دی. په دې کې تاسو ته هیڅ ګټه نه دررسي. په دې کې به ستاسو ته تاوان وي. او موږ په انګلیش کې داسې وایو It will be your loss. دا به ستاسو تاوان وي. Are you still working there؟ آیا تاسو اوس هم هلته کار کوئ؟ Are you still working there؟ آیا تاسو اوس هم هلته کار کوئ؟ تاسو پسې څومره سپکې بدې ردې ویلي ول که نه او تاسو اوس هم په هغه پسې ځای هلته کار کوئ. Are you still working there؟ آیا تاسو اوس هم هلته کار کوئ؟ I can't believe that. زه په دې باور نشم کولی. I can't believe that. زه په دې باور نشم کولی چې ته په کمو سترګو د هغه سره اوس هم کار کې په تا پسې به یې بدې ردې وي په تا ته به یې کنځل کول او ته اوس هم د هغه سره کار کې. I can't believe that. زه په دې باور نشم کولی. Who is your best friends؟ ستا ښه ملګری څوک دی؟ Who is your best friend؟ ستا ښه ملګری څوک دی؟ موږ د چا نه تپوس کوو که نه ورته وایو چې ستا ښه ملګری څوک دی. موږ به په انګلیش کې داسې وایو Who is your best friends؟ ستا ښه ملګری څوک دی؟ Who is your best friends؟ He is my lifelong friend. هغه زما د ژوند ملګری دی. He is my lifelong friend. هغه زما د ژوند ملګری دی. یعنی هغه زما تر مرګه پورې ژوند ملګری دی. نو هغه به مونږ په انګلیش کې داسې وایو He is my lifelong friend. هغه زما د ژوند ملګری دی. We friends are like brother. مونږ ملګري د ورونو په شان یو. We friends are like brother.
مونږ ملګری د رونو په شانتي یو یعنی مونږ ملګری یو خو د یو بل سره خواږه یو د رونو په شانتي د یو بل سره سلوک کو we friends are like brothers مونږ ملګری د رونو په شان یو friendship is a precious gift ملګرتیا یو قیمتي ډالۍ ده friendship is a precious gift ملګرتیا یو قیمتي ډالۍ ده ځکه تاسو چې مرګره نه وي نو تاسو دغه سره خوشحالي هم نشئ شیر کولای او تاسو بیا د چا سره غم هم نشئ شیر کولای that's why friendship is a precious gift I'm worried about my friend زه د خپل مرګري په اړه اندېښمن یم I'm worried about my friend زه د خپل مرګري په اړه اندېښمن یم ځکه بیګا هغه چې ډېر زیات بیمارو نو نن زه د هغه په باره کې اندېښمن یم چې به څنګه وي I'm worried about my friend You are kidding ته ټوکې کوي You are kidding ته ټوکې کوي هغه دغه شانتي نه دی اخو ډېر ښکلی انسان دی ډېر ګپ شپي دی یعنی زموږ سره ډېر ښکلی ګپ شپ لګوي You are kidding ته ټوکې کوي هغه داسې نه دی ګورئ ښه څنګه چې تاسو وایئ You are kidding ته ټوکې کوي Let's go out tonight نن شپه بهر ځو Let's go out tonight نن شپه بهر ځو روټۍ له بهر ځو یا چکر له بهر ځو یا د ملګرو سره میلاویدو دپاره بهر ځو Let's go out tonight نن شپه بهر ځو Let's go out tonight You seem a bit tired تاسو لږ ستړي ښکارئ You seem a bit tired تاسو لږ ستړي ښکارئ پته نه لګي تاسو ولې ستړي ښکارئ ما ته ووایه تاسو نن ډېر زیات کار کړی دی د هغې د وجې نه څه ستړي ښکارئ You seem a bit tired تاسو لږ ستړي ښکارئ You seem a bit tired My friend is very sincere زما ملګری ډېر مخلص دی My friend is very sincere زما ملګری ډېر مخلص دی دا پلیز د هغه په باره کې داسې خبرې مه کوئ اخو ډېر مخلص دی مطلب چې خلوص پکې وي My friend is very sincere زما ملګری ډېر مخلص دی I have no friend زه هیڅ ملګری نه لرم I have no friends زه هیڅ ملګری نه لرم تاسو نه څوک تپوس وکړي په انګلیش کې چې have you any friend تاسو څوک ملګری شته تاسو ورته په انګلیش کې په جواب کې وایئ No I have no friend نه زه هیڅ ملګری نه لرم Please say something مهرباني وکړئ یو څه ووایئ Please say something مهرباني وکړئ یو څه ووایئ تاسو ولې داسې غلي ناستئ Please لږ څه ووایه چې موږ ستاسو خبرې واورو چې تاسو څه ویل غواړئ Please say something مهرباني وکړئ یو څه ووایئ Please say something مهرباني وکړئ یو څه ووایئ د انګلیش زده کړې دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ په دې یوټیوب چینل کې به زه تاسو ته د انګلیش ګرامر ټیچ کوم د سپوکن انګلیش به درته ټیچ کوم tenses به درته ټیچ کوم as well as English sentences به درته ټیچ کوم Thanks for watching the video